یو ملګری سوال کړل چې زما لونه دي زامن مې نشته داسې وظیفه راته وښیه چې الله رب عزت راته نرینه اولاد نصیب ګوره تاسو ته زه یو عمل بخیمه خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې دي ضروري موږ تاسو مسلمانان یو او زموږ ستاسو په الله باندې یقین دی چې لونه ورکول زامن ورکول دا د الله رب العزت د طرف خپل الله رب العزت په قرآن مجید کې څه فرمایي یهب لمن یشاء اناثا چاله وغواړم لونه ورکم یعنی دا صرف لونه زامن نه ویهب لمن یشاء الذکور او چاله وغواړم صرف زامن ورکم دا لونه نه بعض خلک داسې چې دا صرف لونه بعض خلک داسې چې صرف زامن او یزوجهم ذکرانا و اناثا او بعض خلک داسې چې لونه ولم ورکم زامن ولم ورکم ويجعل من يشاء عقيما اور بعض خلک داسې چې هغه بالکل بانچ کما غول سم نه ورکو هغه په الواد بس وړاندې شي او چې موږ لور وي خو چې زمونږ بچي هغه په الواد بس بیا وړاندې شي نو دا فیصله دی الله رب العزت او په دې باندې زمونږ تاسو ایمان او یقین پکار دی دویمه خبردار چې زمونږ په معاشره کې چې کوم لونه دي هغه خاص کر کې زمونږ پښتنو معاشره کې دا خلک بد ګڼي نو یاد وساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه وي زامن خو چې کوم دغه په بچپن کې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حواله څه فرمایي تاسو ته پته چې دا لونه چې کوم دي دا د جهنم نه د بچ کېدو ذریعہ ده دا معمولی خبره نه د انسان په د جهنم نه بچ کیږي صحیح تربیت یو کی سمجھ کې خبر راځي دا صحیح تربیت یو کی دا غي نه باچ کوم دي رخصت کی هغه تکلیفونه برداشت کی معاشي حواله سره مصیبتونه برداشت کی هغه نه بعد هغه رخصت کی په حیا سره او داسې انسان چې کوم دی دی به د جهنم نه محفوظ وي او داسې انسان چې کوم دی به جنت کې داخلي او داسې انسان چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قیامت پر باندې یو ځای څومره غټه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم معیت متحصلی نو په دې باندې خفقان نه دی پکار ها البته د انسان دا خواهش چې الله رب عزت مال یو داسې نرینه اولاد را کې چې غزما وارث جوړ شي نو دې حواله سره زدا سو قرآن مجید یو آیات خیمه مختصر آیات ډیر آسان آیت ته چې غتا سو ہے رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين بیا ووري رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دا په هر مانزه پسې چې کوم دی وزن نه وای او چلته پیرته چې کوم دی تاسو دا ویل شي څومره زیات ویل شي ان شاء الله الله رب عزت باندې نه اولاد نصیب کی خدای دې سره د استغفار کثرت پکار لري او یو بل عمل د تخیمه چې هغه یو ازموده یو مجرب عمل لري چې کله تاسو د کور والا واړه په ګډه شي حمل ټهراو شي د هغې نه بعد چې کوم دی دا نیت وکړي چې په دې ګډه کې چې کوم بچی دی د نوم محمدي سنوم به محمد نو د دې محمد نوم برکت سره ان شاء الله تعالی الله رب العزت پتا ستا نرینه اولاد نصیب کی خدا غې نه بعد چې کوم دی محمد نوم به ولګوي دا سینې چې تاسو کار وشو بس چې کله وړه په ګډه شي دا غې نه بعد دانیتو کې په دې ګډه کې چې کوم حمل له کم بچی دی د نوم بسې محمد به د نوم بس سکدم محمد نوم دې دا غې نه بعد ان شاء الله تعالی الله رب العزت په دې نوم برکت سره چې کوم دی تاسو نرینه اولاد نصیب کی خدا غې نه بعد چې کوم دی دا نوم به ولګوي دا سینې چې بیا تاسو بل نوم کېده دا قانون تاسو څنګه چې تاسو منت منل نو په دې طریقه باندې چې کوم دی دا درې کارونه کول استغفار کول کثرت استغفار استغفر الله ربي استغفر الله ربي کثرت استغفار دیمه خبر دا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دا چې کوم دی په کثرت سویل او پر هر مانځ په چې کوم دی کم از کم وزل یعنی 7 وزل ویل دا هغه نه علاوه د محمد نوم دا وظیفه چې کوم عمل دا ما تاسو ته وکړو ان شاء الله تعالی چې الله رب عزت تاسو ته نرینه اولاد نصیب کړي